یو ملګری سوال کړل چې د عذاب قبر نه ډیر زیات یریږم، د قبر د تنګې نه ډیر زیات یریږم. دی چې زه قبر ته اډوکته نشم، سره دومره زیات یریږم چې په قبرستان باندې زه تللی نشم. او بیا په دغه قبرستان کې بیا په قبر کې ظاهره خبره زموږ تاسو ایمان دی، او بلکې د پوره دنیا په دې خبره باندې اتفاق دی چې دا انسان به یو نه یو ورځ چې کوم دی مري، همیشه چې کوم دی په دې دنیا کې ژوند نشته. بهرحال دی چې ما د داسې عمل وخیا چې الله رب العزت د عذاب قبر نه زما حفاظت وکړي. نو ان شاء الله تعالی زه به تاسو ته عمل خیم د دې کس په برکت سره. او د هغې نه علاوه دا خبر یاد وساتئ چې قبر یقیني طور پر په دې حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د خاورې یو ډیرې نه دی، بلکې قبر چې کوم دی دا د جنت په باغونو کې یو باغ دی یا د جهنم په کندو کې یو کند ده. دا داسې نه چې دا صرف د خاورو ډیرې دی. او بلکې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي چې کله به هغه په قبرستان باندې تیری دی د قبر تذکره به دغه مخې ته کېده، نو ډیر زیات په جړل، دومره زیات په جړل چې تاسو کو چې اے حضرت عثمان ته ستا مخې ته د جهنم او د جنت تذکره کیږي، ته په هغه باندې نه جاړې، لیکن چې کله د قبر تذکره کیږي یا د قبرستان باندې تیریږي نو ډیر زیات جاړې. د دې څه وجه ده؟ وی فرمایل چې تاسو ته څه پته ده د قبر چې کوم دی دا د آخرت په منزلونو کې ټول اولنې منزل کچری انسان په دې کې کامیاب شو نو بیا مخې ته مزید ټول منزلونو کې به کامیابی، او کچری په دې کې د ناکام شو نو بیا چې مخکنی څومره منزلونه دي هغه کې به ناکام وي. بهرحال قبر یو داسې ځای دی چې کله انسان مري د ساوخي چې په قبر کې کیدی نو دا قبر د ځمکه کچری دین نیک عمل وي، د ښه عمل کړي خپل رب راضي کړي نو دته خوش آمدید وي، او د چې کوم د استقبال کوي او دا دعا وته کوي چې په دې ځمکه باندې په دې څومره خلک ګرځي په دې ټولو کې ته ماته خوښ وي، نن ته زما خوا ته راغلی، نن زما سلوک ته به مو ګوري، بیا وایي دا قبر دومره وسیع شي چې کوم ځای ته د دې کس د دې مړي چې کوم دی نظر رسي. او د هغې نه علاوه بیا د جنت د طرف نه چې کوم کړکۍ ده یا دروازه دغه کولاو شي، د هغې ځای چې کوم منظر وي، د هغې ځای چې کوم خوشبویانې دي هغه دته راځي، او د سکون په نیند باندې چې کوم دی د سکون په خوب باندې دی وده شي. دا د لپاره د جنت یو باغ دی. لیکن کچری یو انسان داسې وي چې هغه بدبخت وي، د الله رب عزت نافرمانه وي، نو داسې انسان چې په دې ځمکه ګرځي او بیا چې کله دی دفن کړل شي د قبر ته لاړ شي نو بیا د ځمکه د قبر دته وي چې په دې ځمکه باندې څومره خلک ګرځي نو د ټولو نه زیات ناپسندیده بلکې ټول نه زیات بدی به ته زما شوي، نن زما حواله شوي، زما چې کوم عمل دی هغې ته به مو ګوري. بیا حدیث شریف کې راځي چې دا قبر په دومره تنګ کړلی شي، دومره تنګ به شي چې دا پسلیانې چې کوم دي دا په یو بل کې دن نشي. بیا د هغې نه علاوه چې کوم نور عذابونه دي هغه په ده باندې هم شروع شي. نو یقیني طور پر دا داسې انسان لپاره چې کوم انسان د الله رب نافرمان وي دا د ده لپاره بیا څه وي، دا د جهنم د کندو نه یو کند وي. الله رب موږ ټول حفاظت وکړي. بهرحال پکار دار چې موږ تاسو د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړو. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پتا سو کې عقلمند انسان هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړي. دا اختیار موږ تاسو له الله رب عزت را کړل، موږ مجبوري محض دیو، بلکې موږ ته الله رب العزت کلام را لېږل، خپل نبی را لېږل، لارې راته ښودله چې دا صراط مستقیم ده، دا د جنت لار ده او دا د جهنم لار ده. نو که چېرې موږ تاسو د جنت په لاره باندې ځو نو سیده به جنت ته ځو، دا قبر چې کوم دی دا بیا زموږ ستاسو لپاره د جنت یو باغ دی. او که چېرې موږ د شیطان په لاره باندې ځو د الله رب عزت نافرماني کوو او دغه شانتې زندګي تېرو نو بیا وساتئ دا قبر بیا زموږ ستاسو لپاره الله دې ټولو حفاظت وکړي، دا بیا د جهنم د کندو نه یو کند ده. لیکن بهرحال وسره سره چې کوم دی د نیکو اعمالو سره د فرایض ادا کولو سره حقوق الله حقوق العباد ادا کولو سره پکار ده چې موږ د سورۃ ملک تلاوت کو. سورۃ ملک تبارک الذی چې کوم سورۃ ته تقریبا زما صرف 2 صفحې دي او سقط صورت نه دی، بلکې په دې حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس تبارک الذی تلاوت کی نو دا صورت به د عذاب قبر چې کوم دی د حفاظت کولو ذریعہ جوړیږي. او په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صورت دا سره چې په هغه کې 30 آیتونه دي او دغه صورت چې کوم سره دغه تلاوت کی
دا صورت په داغه شفاعت کوي. او په حدیث شریف کې راځي بیا فرمایي مخې ته چې دغه سورۃ الملک دی، یعنی تبارک الذی، نو دا به د انسان د شفاعت یو ذریعہ جوړیږي. او د هغې نه علاوه په بل حدیث شریف کې راځي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې خبرې گواهی ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر ماښام د سورې ملک تلاوت کو. نو پکار دا ده چې موږ تاسو د ښه اعمالو سره د حقوق الله او د حقوق العباد ادا کولو سره سره پکار دا چې موږ هر ماښام د سورې ملک تلاوت کو. زما الحمدلله په خپل هم دا عادت دی چې زه هر ماسوتن مانځنه بعد د سورې ملک تلاوت زه روزانه کوم الحمدلله. او ان شاء الله تعالی زمونږ دا ایمان دی چې الله رب العزت به د نیک اعمالو سره کچري موږ د دې چې کوم سورت د دې تلاوت کو ان شاء الله تعالی د عذاب قبر نم الله زمونږ ساسو حفاظت کوي. او دا آیات دا سورت دا د الله رب العزت په بارگاه کې زمونږ ساسو شفاعت یو ذریعہ جوړیږي. نو کوشش دا وکړئ چې سورې ملک د دې تلاوت کوئ. د دې نورم ډېر فضایل دي، لیکن غټ فضیلت دغه دی چې د عذاب قبر نه د حفاظت یو ذریعہ ده. هغه عذاب قبر چې د هغې په حواله سره ستاسو مخې ته ما احادیث بیان کړو، او د آخرت په منزلونو کې ټول اولنې منزل دی. او کچري انسان په دې کې کامیاب شي نو مخکني منزلونو کې کامیاب وي، او کچري په دې کې ناکام شي نو مخکني منزلونو کې هم ناکامي. الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت د آخرت چې څومره منزلونه دي هغه د ټول زمونږ ستاسو لپاره آسان کړي. او د قبر چې کوم دی دا د الله رب العزت زمونږ ستاسو لپاره د جنت په باغونو کې یو باغ جوړ کړي. الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.